السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندرونو خادبات بریا مو په برخه شه د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ. عزیزانو، خپل د کورنۍ، د خپلوانو، د ګاونډیانو، د خپل ولس حالات ګورو چې په کوم خوا روان دی او ښه پوهېږو چې ولې. دا ځکه چې موږ مونځ، روژه، نفلونه کوو خو د ظلم خلاف نه یو. د ظلم خلاف غږ نه اوچتو. ظالم ته ګورو چې په مظلوم ظلم کوي خو موږ چپ یو. مظلوم ته ګورو چې ظالم په کوڅو کې ډبوي راکاږي خو زمونږ په ایمان کې هیڅ فرق توپیر رانغی. خپل کور ته روان یو. انسانیت، اسلامیت، ایمان مونږ ته د دې درس راکوي چې مونږه د ظالم خلاف پاڅېږو. هغه څه چې د خدای خلاف دي هغوی سره مونږ جنګ وکړو. دا ځکه چې مونږ خدای پاک همدې ته رالیږلي او همدا دنده یې راکړې ده چې ظالم وځپو، ورته چپ نه شو. چرته چې ظالم ګورو، چرته چې د خدای خلاف ګورو، چرته چې د انسانیت خلاف ګورو، هغه مونږ او تاسې وځپو. خو نه، مونږ او تاسې دا کار نه کوو. نن چې زمونږ په خاوره باندې څومره علماء کرام دي، طالبان دي، تبلیغیان دي او دیندارې طبقه ده، په هیڅ وخت کې نه. لیکن ظلم ډېر په نره باندې او ډېر په زغرده باندې لګیا دی. هر څه کوي. کوم ظلم دی چې زمونږ په خاورې باندې نه کېږي. مونږ مونځ کوو خو ظلم هم کوو. مونږ او تاسې مونځ کوو خو د انسانانو حقونه خورو. ډېر ملګري داسې وایي چې مونږ د چا حق نه دی خوړلی. د حق خوړل یوازې دا نه دي چې د چا پیسې غصب کړي یا ځمکه غصب کړي یا مال غصب کړي یا راکاږي. غصب دا دی چې د هغوی حقونه، د هغوی سره مینه، د هغوی سره مرسته، د هغوی سره منډه، هغوی سره خاندونه، د هغوی په غم او خوشحالۍ کې شریکېدل، دا موږ نه کوو. ځان ډېر غټ بولو. مونځ کوو خو د خدای خلاف کارونه کوو. دا څه چې دي دا د انسانیت حقونه خوړل، دا ټول د خدای حقونه خوړل دي. خو مونځ کوو، په مانځه کې ولاړو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تر ولدوالین امین پورې خدای پاک ته وایو چې سمه لار راته وښایه، هغه لار چې تا په انعام کړی دی، هغه لار نه چې ته پې غضب شوی. لیکن دستي چې سلام وګرځو ظلم دی. موږ او تاسې به لیدلي یو، زموږ او ستاسې ډېر په جومات کې یا په کور کې سلام وګرځي منډه کې، یا په خور یا په مور یا په بچی باندې را باندې کې او داسې وټپوي لکه حیوان هم داسې نه وي څوک. دا ظلم دی. د مور او پلار پروا نه لرو خو منځونه کوو. د خویندو او ورونو پروا نه لرو خو منځونه کوو. د خپلو خپلوانو پروا نه لرو، د ګاونډیانو پروا نه لرو، په کیسې کې نه یو. د ولس بریا سوکالي چې په موږ او تاسې باندې داسې فرض ده لکه مونځ، د هغې په کیسې کې نه یو چې دا زموږ دنده ده. همدې ته خدای پاک موږ رالیږلي وو چې وطن آباد کړو، ولس ته خدمت وکړو. د هغې په کیسې کې نه یو، خو منځونه کوو، نفلونه کوو ځکه چې جنت ته لاړ شو. ډېره د خواشینۍ خبره ده چې یو سړی 5 وخته مونځ کوي، هغه هم په جمع، د قرآن تلاوت کوي، تهجد کوي، اشراق کوي، اوابین کوي، صلات تسبیح کوي او داسې نور نفلونه کوي چې ساعتونه په لګي، لیکن د انسانیت حق خوري. آیا په دې باندې به موږ جنت ته لاړ شو؟ یا زموږ مقصد یوازې د جنت تلل دي؟ ډېر داسې وي چې دا کار کوم د الله رضا دپاره، دا کار کوم د الله رضا. که د الله رضا پکې نه وای تا به نه کولی. ته رالیږلی خدای پاک څه شي دپاره یې؟ همدې دپاره یې چې ته ښه کارونه وکړې، ته منځونه وکړې، روژه ونیسې، زکات ورکړې، غریبانو سره مرستې وکړې، خپلوانو سره مرسته وکړې، ښه کارونه وکړې، خاندونه، ښه فکرونه
خپل خوشحالي د خلکو سره شریکه کې خپل غمونه د خلکو نه پټ وساتي همدې ته خدای پاک را لېږلی دې ته نه را لېږلی چې ته 4 ساعته ورځې فرض منځونه او روژې دي او شپې چې دي نفلونه دي او اصحاب د خراب دي چا سره په خندا خبرې نشي کولی د ښه اخلاقو نه محروم یې د مور او پلار حق نه پوره کوي د خویندرونو حق نه پوره کوي که چا د ذره وخړله ته تر عمر هغې ته شا اړلی شا ورته اړی دشمني ورسره کوي د رور سره دشمني کوي د پلار او مور سره دشمني کوي د خویندرونو سره دشمني کوي د خپلو خپلوانو سره دښمني کوي د ګاونډیانو د ولس سره دښمني کوي او تهجد نفلونه او ذکرونه او قرآن تلاوتونه دې دپاره دي چې زه خدای پاک راضي کړم عزیزانو لار مو غلطه کړې ده مونږ په خدای ایمان نه دی راوړی مونږ په انسانانو ایمان راوړی دی او بیلګې مثالونه مونږ او تاسو ګورو چې د یو چا نه مو واورېدل پلانکي ویلي دي مونږ او تاسو ډېر شیونه د قرآن ترجمې او یا احادیث د چا د خولې بیانو په خپله پرې نه پوهېږو په یو ټکي باندې هم نه پوهېږو په خپله نه عالمان یو نه پوهه لرو نه انسانیت لرو نه په چا باندې رحم کوو نه شفقت لرو نه صداقت لرو نه راکې انسانیت شته خو چې شته دی دا کار کوم دا خو زه دغه دیندارې د غلو د ډاکوانو د غاصبینو د غټو لنډغرو خبره نه کوم زه دا دغه خلکو خبره کوم چې هغه موږ او تاسې دیندار شمیرو د ټولنې د خیر فکر نه لرو که تبلیغ تم زو دې دپاره ځو چې جنت وګټو بس خلاص دا فکر را سره نشته چې د انسانیت به څنګه په سمې لار راشي الله مو ښاد و آباد لره تر څو چې د بل غم خپل غم خپله خوشحالي د بل سره شریکه نه کې مرستې ونه کې په دې منځونو باندې نه خلاصېږو او په آخره کې دا درته وایم چې لاسونه سره یو کو یو بل وزغمو یو د بل نه قربان شو دا نه چې په کور کې دښمنیانې کوو خو نفل ټوله شپه ولاړو نفلونه کوو الله مو ښاد و آباد لره ژوندي اوسئ که په سمې باندې را نه شو ګوره وایي چې سهار ورک شي او ماښام پیدا شي هغې ته ورک شوی مه وایه د مرګ نه مخکې توبه وباسئ راځئ چې په سمه راځئ چې په قرآن باندې راځئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه قرآن موږ ته ښودلی په هغې باندې وچلېږو نو بریاوې دي السلام علیکم ورحمت الله